د جمعې په ورځ باندې د الله رب العزت د دې یو نوم وظیفه تاسو شروع کړئ نو الله رب العزت به تاسو ته دومره زیات عزت درکړي که نه چې خلک بیا صرف ستاسو نوم اوري نو تاسو ته به دومره زیات حیرانېږي چې ډېرې حیرانتیا د وجې نه به دا خپله ګوته په خوله کې ورکوي او ستاسو باره کې به دا سوچ کوي چې الله رب العزت دته دومره زیات عزت ورکوم اخر څه د وجې نه الله رب العزت دې انسان ته دومره زیات عزت ورنصیب کوم. زما عزتمندو که تاسو غواړئ چې موږ ته د الله رب العزت عزت را نصیب کړي مقام او مرتبه را نصیب کړي چې چېرته مونږ ځو هلته دې زمونږ یو عزت وي زمونږ یو مقام او مرتبه دې وي نو د الله رب العزت د دې یو نوم یا معزو د دې وظیفه تاسو شروع کړئ صرف د جمعې په ورځ باندې که نه انشاءالله بې انتها عزت په الله رب العزت در نصیب کړي. صحیح شوه. ګورئ زما عزتمندو عزت ګټل ډېر ګران کار دی. ګورئ پیسې ګټل آسان کار دی د دنیا ټول کارونه آسان دي خو لیکن عزت ملاوېدل او د خلکو په زړه کې ستا محبت راتل دا ډیر زیات ګران کار دی خو چې کله عزت تا ته الله رب العزت در نصیب کوي که نه او ستا مینه او محبت د خلکو په زړه کې الله رب العزت ورچوي بیا ډیر آسان کار دی نو چې د الله رب العزت د دې یو نوم وظیفه تاسو جمعې په ورځ کوئ که نه نو عزت په تاسو ته الله رب العزت در نصیب کوي. صحیح شوه. ښه د دې وظیفې طریقې کار څنګه دی څو پیرې به دا تاسو وایي او کم ټایم کې به د جمعې په ورځ تاسو وایي دې ته تاسو غوږ کېږدئ. زما عزتمندو یا معزو بس صرف دا وظیفه ده دا به تاسو د جمعې په ورځ باندې ماښام مونځ نه پس کوئ. بهتره دا ده چې د جمعې په ورځ باندې تاسو ماښام فرض هم وکئ سنت هم وکئ ورپسې بیا تاسو دا وظیفه وکئ یا معزو دا به تاسو 140 پیرې وایي 140 والی به تاسو د الله رب العزت دا نوم وایي که نه نو چې یو څو جمعې تاسو وکئ جمعې په ورځ ماښام مونځ نه پس تاسو دا وظیفه یو څو ځل وکئ که نه انشاءالله الله رب العزت به تاسو ته دومره زیات عزت در نصیب کړي چې ټول خلک به درته انشاءالله بیا حیرانه وي. صحیح شوه جي. ښه بعضې ملګري بیا دا تپوس کوي چې جمعې په ورځ باندې تاسو وایي چې ماښام مونځ نه پس به دا وظیفه کوئ وایي ماښام په ټایم باندې خو بیا ورځ بدله شي دا خو د خالي شپه شمېر کېږي نو که د خالي شپه ده او که د جمعې ورځه ده هغې سره بس تاسو کار مه ساتئ خو بس جمعې ورځ به وي او خالي شپه به وي. ټیک شو جي. او ماښام مونځ نه پس یا معزو فرض نه پس هم ویلی شئ خو بهتره دا ده چې تاسو فرض هم وکئ سنت هم وکئ که نه ورپسې یا معزو دا تاسو 140 پیرې ووایئ. ټیک شو جي. ښه بعض ملګري پکې بیا دا تپوس کوي چې دا وظیفه مونږه سنتو نه پس ویو نو آیا په یو ځای باندې به ناست یو او که نه په روانه ویلی شو یعنې چې کور ته روان یو په لاره هم دا وظیفه کولی شو نو لازمي نه ده چې تاسو بس دا په یو ځای باندې کښېنئ او دا وظیفه وکئ نه په لاره باندې تاسو ویلی شئ خو بس ماښام مونځ نه پس 140 پیرې ویل دي که هغه تاسو په ناسته وایي خو ډېره بهتره ده که په ناسته نه وایي که نه په روانه هم تاسو دا ویلی شئ خو دا وظیفه تاسو جمعې په ورځ ماښام مونځ نه پس چې کوئ نو انشاءالله بې انتها عزت په الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. صحیح شوه. نو امید دی چې انشاءالله په دې وظیفې باندې تاسو پوه شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره وي څه تپوس وي یو ځای کې پوه شوي نه نو کمنټ کې بیا هم تاسو رابطه کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو به پوه کړم خو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ دا وظیفه په خپل عمل کې راولئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو سره آباد ساته. دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله په امان.